جمهوریت چې دا معنا چې جماهیر ته رایه راجي سي، جماهیر خپل برخلیک په لاس کې واخلي. دیمو چې دا دیمو هم دغه معنا لري، دیمو یعنی خلک، کراسی یعنی واکمني، د خلکو واکمني. حتی لفظا دا دواړه یوه معنا لري. نور نو تش فلسفي کې وایي قرار صاحب نه په دنیا کې مختلف نظامونه دي. یو شرعي نظام د مسلمانان په هغې باورمند دي، او نور نو بیا د تاریخ په اوږدو کې سوشلیزم ده، کپیټالیزم ده، دیموکراسي ده، جمهوریت ده. په دغه ملټیپل چایس کې غواړم چې قرار صاحب انتخاب کړي چې کوم یو انتخابوي. زه درې منبع د اسلامي نړۍ درته یادوم. درې واړه د بیلو د فکري مراکزو استازي دي، او د درې واړو نظر د دغه نظام د ډول په اړه درته وایم. یو یوسف القرضاوي ده. یوسف القرضاوي چې ده هغه د اخواني مکتب دغه ده، فکري رهبر ده په اصطلاح، او فکري دیني عالم دی او مفتي دی په یو اعتبار باندې. د اتحاد د علماو د اتحاد مشر هغه څه نوم یې دغه اتحادیه د علماو، اتحاد علماء العلماء المسلمین، د مشر تیر سوی ده، اوس خو وفات سو. هغه وایي چې په اسلام کې تر ټولو نږدې سیستم په واک په سیستمونو کې دیني ارزښتونو ته هغه جمهوریت دی. صحیح ده؟ او په دې باره کې مفصل معلومات لري، مقالې لري. دا یوه. بله مرجع درته یادوم چې هغه د بل دیني مرکزیت چې هغه د دیوبند مشر دی، یعنې د هغه د دارالفتوا اوس هغه ته انتقال سوي ده، هغه زور یې په اصطلاح د کراچۍ دارالعلوم ته انتقال سوي. هغه د تقي عثماني د جمهوریت په اړه باندې په عین شکل تفصیل لري. هغه وایي چې جمهوریت چې ده دا په اصولو کې، په ارزښتونو کې اسلامي نظام ده، خو اسلامي جمهوریت له اسلامي موډیفیکیشن سره. او دریم د مصر مفتی ده. مصر د البته یو مفتی نه، د ازهر دارالافتا د جمهوریت په باره کې هغه وایي چې د روح په لحاظ باندې جمهوریت د اسلامي نظام اقدارو ته، ارزښتونو ته تر ټولو په د اوسنیو سیستمونو کې تر ټولو نږدې نظام ده. او دوی درې واړه وایي چې په اسلام کې دغه مسله د حکم چې ده او د سیاسي نظام د انساني اجتهاد ته پرېښودل سوي ده، د وخت مطابق انساني اجتهاد کې وشي. او البته ارزښتونه ورته ټاکل سوي دي. هغه ارزښتونه په ډیموکراسي او په جمهوریت کې ځکه ښه تمثیلېدای شي چې په جمهوریت کې د انسانانو زور نسته، یعنی ځمکني بندګان نسته. په جمهوریت کې خلک چې دي آزاد دي، نو چې کله انسان آزاد سو د بنده له بندګۍ، هغه اتومات د خدای بندګۍ ته ځي، او د خدای د بندګۍ د مراعاتولو پوټنشل یې زیاتېږي. په دې اعتبار باندې د توحید اصل په جمهوریت کې ښه تمثیلېدای شي. نو دغه مې د دریو، یعنې زما خبرې نه دي، د دریو مراجعو د دریو مشرانو خبرې دي. او که هغه غواړئ ریفرنس غواړئ، زه حاضر یم چې هغه د درې واړو ریفرنسونه تاسو ته له تاسو سره شریک کړم. دلته روان شوم. قرار صاحب، نو تاسو د جمهوریت او د دیموکراسي مکس یو نظام ته ارجحیت ورکوئ، سمه ده؟ شرقي نوم یې جمهوریت ده، او هغه نوم یې سیده ډیموکراسي ده. ډیموکراسي او جمهوریت فرق نه لري په اصولو کې. په اصولو کې فرق لري؟ نه، په اصولو کې فرق نه لري. فرق بیان کړه. ته له ځانه فرقونه ورته رایستا چې زه ته او ډېر شیان له ځانه نه، د مادو په اساس. ما په نظر ستا په نظر بیا لري. نه، د ما د شخصي نظر په بنا نه، بلکې د جمهوریت او نظر تعقیبوي د هغه په بنیاد باندې نه لري. جمهوریت چې دا معنا چې جماهیر ته رایه راجي سي، جماهیر خپل برخلیک په لاس کې واخلي. دیمو چې دا دیمو هم دغه معنا لري، دیمو یعنی خلک، کراسی یعنی واکمني، د خلکو واکمني. حتی لفظا دا دواړه یوه معنا لري. نور نو تش فلسفي کې وایي نه